السلام علیکم ورحمت الله. بشیر صاحب محترم پوښتنه کړې ده چې د ویتر په منځ کې د قرائت نه وروسته او د دعای قنوت نه مخکې د تکبیر ویلو حکم څه شی دی؟ دا مسله د علماو ترمنځ اختلافي ده. امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې دغه ځای کې باید د تکبیر وویلی شي، او د نور جمهور اهل علم مذهب دا دی چې دلته تکبیر نه دی ثابت، باید ونه ویلی شي. امام ابو حنیفه صاحب په بعضې اثارو د صحابه باندې دلیل نیسي. یو اثر دی د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه چې مصنف د عبدالرزاق کې او ابن ابي شیبه په خپل مصنف کې نقل کړی دی. دغه شان الطحاوي په شرح معاني الاثار کې نقل کړی دی. هغه وایي انه صلى خلف عمر. طارق ابن شهاب وایي چې هغه د عمر ابن خطاب شاته منځ کوو د سهار منځ، الفجر د سهار منځ. فلما فرغ من القراءة، هر کله چې عمر ابن الخطاب د قرائت نه فارغ شو، کبر نو الله اکبر ویو، ثم قنت او بیا د قنوت دعا ویله، ثم کبر بیا تکبیر وکړه، ثم رکع بیا رکوع وکړله. دلته دا د عمر ابن الخطاب نه نقل دی، د دې اثر سندم صحیح دی، خو دا د سهار په مانځه کې نقل دی، د ویتر په منځ کې دا نه دی نقل. دویم اثر د دې باب کې د علي بن ابي طالب رضی الله عنه نه چې عبدالرزاق او ابن ابي شیبه په خپل مصنف کې راوړی دی. عبدالرحمن السلمي وایي چې ان عليا كبر حين قنت في الفجر. علي رضی الله عنه وایي تکبیر وکړه کله چې وایي قنوت دعا شروع کوله د سهار په مانځه کې، ثم کبر بیا تکبیر وکړه حين يرکع، کله چې رکوع کوله. د دې اثر سند هم حسن لغیره دی، د وجه د عبدالاعلى ابن عامر نه چې دا یو راوي دی د دې سند کې. دغې باره کې بعضې محدثینو خبرې کړي دي، لکه ابن حجر صاحب ویلي دي صدوق یهم، او ابو حاتم صاحب ویلي دي چې لیس بالقوي، او احمد هم ضعیف کړی دی. نو د دغې د وجې نه دا د صحیح حسن لغیره په درجه کې دی. دریم اثر دی باب کې د براء ابن عازب رضی الله عنه نه نقل دی چې دام عبدالرزاق او ابن ابي شیبه په خپل مصنف کې راوړی دی. ابو جهم وایي چې براء ابن عازب د سهار په مانځه کې وی قنوت کوه، انه قنت فی الفجر فکبر حين فرغ. د سهار په مانځه کې چې قنوت کوو نو تکبیر یې وکړه چې کله فارغ شه من القراءة د قرائت نه، وکبر حين رکع، او بیا تکبیر وکړه کله چې رکوع کوله. څلورم اثر دی باب کې د عبدالله ابن مسعود نه نقل دی، ابن ابي شیبه په خپل مصنف کې راوړی دی، خو د دغې سند ضعیف دی د وجې د لیث ابن ابي سلیم نه. دغه ضعیف دی، او بل په دې حدیث کې اضطراب دی، نو دغه ثابت نه دی. او د تابعین نه به ابراهیم نخعی دا کار کوو، لکه مصنف ابن ابي شیبه کې دا خبره نقل ده، او حماد و ابي اسحاق دام په مصنف ابن ابي شیبه کې دا نقل شوی دی. او د امامان نه دا د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دی. او جمهور العلماء بیا دلته دا وایي چې د قنوت نه مخکې تکبیر په د ویتر په منځ کې ځکه نشته چې دې باب کې هیڅ صحیح حدیث نشته دی، او دغه کم چې اثار دي دا اثار هم د سهار په مانځه کې راغلي. سهار مانځه کې به کله صحابه و قنوت کوو نو دغه به تکبیر کوو، د ویتر په مانځه کې د دوی نه هم نه دي ثابت، او حدیث خود رسول الله نه په دې باب کې نه دی ثابت. نو دې نه کول غوره دي د کولو نه. راجح او غوره قول دا دی چې دغه ځای کې باید دا تکبیر ونه کړی شي او همداسې پرېښودلی شي، ځکه دلته په عباداتو کې قیاس نه دی صحیح چې ته دا ویتر راوالی په د سهار په منځ باندې قیاس کې، او صحیح حدیث په دې کې ثابت نه دی. نو څوک چې یو عمل کوي په هغې باندې به ورسره دلیلي، څوک چې یو شی اثباتوي په هغې باندې به دلیلي. او عباداتو کې قاعده هم دا ده چې الاصل فی العبادات التوقف، عباداتو کې به توقف کې یو کار به نه کوي مګر هغه کار به کوي چې په هغې باندې دلیل راغلی. نو راجح قول د عباره کې دا چې دغه ځای کې دا تکبیر ونه کړی شي. والله تعالی اعلم.